عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما دے فرمائی خلقو خوبونه بلیدل رسول الله علیه السلام ته به سحر ویلي زما په دې زړه کې راتله چې یو ورځ ما هم خوب لیدلی وی او دې نبی علیه السلام ته مې پیش کړی وی زه به په جومات کې اوده کېدلم اعزب بې واده ومه زلمی ومه جومات کې به اوده کېدلم جومات کې اوده ومه په جومات کې مې خوب ولید ملائک را پسې رالل او د لاس یې ونیولم او راته وایي راځه چې اور له دې بوځو روان یې کړلم اور ته چې روان وم اور طرف ته یې بوتلم اور مې ولیده څه خلک مې پکې ولیدل په دې لاره کې چغې وام اعوذ بالله من النار یا الله ما د اوره بچ که او هغوی روان کړی بل ملائک راغی ما ته وایي لن تراع مه یارېږه مه یارېږه اور ته دې نه بوځي بس دې کې راویښ شو خپلې خور حفصه رضی الله عنها ته مې خوب بیان کړ زما خور ده خو د نبي علیه السلام بیبي م وه ښځې وه زمونږ او ستاسو ام المؤمنین مورم ده هغې ته مې ویل چې داسې یو عجیبه خوب مې ولید وی هغې نبي علیه السلام ته بیان کړ نبي علیه السلام وفرمایل عبدالله ښه سړی دی دینداره دی خو دې خوب کې چې پې کومه یاره تېره شوې ده یو کمی دی لو یصلي باللیل که تهجد یې کولی نو نور ښه سړی دی جهنمي نه دی خو دا یاره دا که تهجد شروع کی دا بم ختمه شي وی عبدالله ابن عمر د دې نه بعد د ده نه بیا تهجد پاتې نه شو او ټوله شپه کې به لږ ویده او ټوله شپه به الله ته ولاړ دا د هر مرض علاج دی بندگی ذکر رسول الله علیه الصلاة والسلام فرمائی علیکم بقیام اللیل تهجدو کی تهجد دأب الصالحین من قبلکم د مخکنو پیغمبرانو طریقه ده الله اکبر یو انسان الله ته ودرېږي اقرب ما یکون الرب دوه حالتونه دي دواړه یو ځای که اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد بنده چې الله ته نږدې وي حالت د سجدې ده او اقرب ما يكون الرب من عبد في جوف الليل الاخر الله چې بنده ته ډېر را نږدې وي الله را نږدې شوی في جوف الليل الاخر د شپې اخره حصہ د پیشنمی وخت د تهجد وخت دا دوانه یو ځای که د شپې اخره حصہ د الله را نږدې شوی او ته په سجده پروت ته الله له ورلې ته الله ته نږدې شو ورسېدلې کامیاب شو او بیا د الله د طرف آواز وشو هل من سائل غوښتونکي شته دعا والا شته مریضان څه شو بې اولاده چرته دي غریبانان چرته دي پریشانه چرته دي مشکلات والا چرته دي الله شته دی وده دی وده نور خاطبه پاسي شته دی ټول حاجتمند دي خو وده پراته او ګرم نه دي عذر یې دونه ښه عذر ځان له جوړ کړی دی چې بېګا د دوکان نه ناوخته راغی سهار لمونځ به ځکه ځي چې بېګا د دوکان نه ناوخته راغی دا خو هغه مونږ کې ښه سړی دی او چې 2 بجې او 1 بجه او 12 بجې د ټي وي د سکرین او د موبایل نه ویده شي